دنیا کې په اسمانونو په ځکه په پټو په ښکارا په دغه باندې په مجموعه من حيث المجموعه باندې علم مختص خدای پاک ورته ما سوا د خدای پاک نه د علم غیب کلی چې په ټول دنیا او ما په هغه باندې د سړي علم وي دا ما سوا د خدای پاک نه بل څه نشته کچا ته وی په جمهور جزئیه باندې بدوي څوک د ټول دیره باندې د کشف ورته حاصل شي څوک د ټول پاکستان خبر شي څوک د ټول دنیا په یو شي خبر شي په یو شي یا د فصلو شیانو خبر شي یا د فزرو شیانو خبر شي خو جزئیات دي په مجموعه من حيث المجموعه باندې خو د ټول بل چا علم نشته د مستقبل په لحاظ چې دغه نه بعد تر قیامت ته پیښیږي په مجموعه من حيث المجموعه باندې ما چې د خدای پاک نه دی بل چا علم نشته که په جزئیات وی سبب دا پیښیږي بل اوران ته دا پیښیږي یا د کشف نه یا د چی څه ده یغتب علم غیب لکېږي نه د قیامت په مشخصه ورځ باندې چې په دغه ورځ قیامت ده په دغه باندې علم مختص خدای پاک ورته مکانم ټول دنیا چې عرش د نیولې تر فرشه په ټول علم چلري یو خدای زمان په لحاظ خبر شو مکان په لحاظ چې ټول دنیا باندې علم لري دا مختص خدای متعال ورته چې علم یې خبره ده اخلاص ده نن چې باید خلک علم نه لري چاته انبیاء ته علم غیب ثابتي یا اولیاء ته علم غیب ثابتي د جزئیات او د کلیات فرق نشي کولای نو ځکه تعارض راځي الله خدای پاک وی چې علم نه لري په مغیبات د باندې الا من ارتضى من الرسول خپل ثبوت مشته کنهشته چې الله رسولانو ته علم کوي دلته الله وی چې تو یا چلا عالم الغیب الله خدای پاک چې خدای خو کړی یو ته ور کوي دلته نه کوي الله خدای پاک چې په دغه پنځو شیانو باندې ما چې خدای پاک نه بل څه علم نه لري الله بیا انبیاء تر قیامت چې پیږي نبی رسول الله د اوس وخت حالات هم ذکر کړي دي کنه دي ذکر کړي دا د علم غیب د قبلینه شو کنه شو فعالم بیا هم ورته ویل کېږي عالم غیب نو مشکل خلاص شو په جزئیات اشتا په فرعیات اشتا خو په قواعد کړیو په عنوان باندې کلی من حيث كل علم دا مختص بچا پورې دا په الله تعالی پورې دا د امور تکوینیه و ما سوا دي الله نه په بل ځای نشته دا چاته چې کېږي دیغه نه په نسبت سره غیبیت لکه ختم شي دا دروازه چې پوری وي دی باندې چې نه لیدل کېږي په چې دروازه خلاص شو په یوه وخت چې دروازه خلاص شو دی باندې مثلا ما ارته سکوټر ولي دا تاسو چې مخ په دې طرف ته نه وینئ ما ویل ارته دی باندې سکوټر ولاړ ده دا علم غیب ده نو د خدای پاک سره مفاتيح د غیب دي مفاتيح هغه قواعد کلیات شای چې کول کې تفسیر وکي نه په صندوق څوک نه خبريږي خو چې چابي چاته ورکړه خلاص کو ورته خلاص به نه په صندوق کې کله په شیانو باندې علم راشي کله په 500 شیانو راشي خو مفاتيح ورکړه نو مفاتيح د علم د غیب مختص خدای پاک ورې دي چې الله یې چاته ورنکي یو کړکۍ ور خلاص نه کی نو هیڅ علم نه راځي او چې الله چاته علم ورکي کله بده چې په یو ان کې په ټول دنیا باندې مثلا اطلاع راشي خلاص ختم شو دی کله په ماضي کله په حال کله په استقبال کله په یو مکان او په یو ځای په هغه دا علم کله کله راځي دا په واقع کې علم نه د قاعده په اصطلاح باندې عالم نه ورته ویل کېږي او په جزئیات باندې دا پوهه ورته ویل کېږي کنه پوهه علم خنشو اما پوهه ورته ویل کېږي تجربه ورته ویل کېږي یو چاته په اګولې کې مهارت په پلان کې ګولې کې په دوه خبره پوهیږي یو سړی داسې امیده چې هغه د سچن ګولې نوم نشي اخیستی کلوروکین نوم نشي اخیستی نیواکین نوم نشي اخیستی الفین نوم نشي اخیستی او یو سړی دغه مرسته کړی چې ملاریا دی پاره فلسفارم کار کوي رسوچینم کار کوي نیوکینم کار کوي الفاینم کار کوي اول غریب په دغه بخینه د خبر مو تاسو یو نه پوه شو دغه علم باندې کنه نو مطلب دا ده چې خدای پاک په موجبات باندې علم په مجموعات وګله کوي دغه مثال داسې چې حتی یو پاڼه نه لګي مګر الله علم پلري یو پاڼه یو د غنم دانم د کې ته نه لګي مګر الله علم پلري په دغه د کې چې تو هم وکړو
چې څو دانې وي بیا توبه شنې کېږي توبه چنجان خوري میږتانه به خوري بیا چې شنه شي څومره غنم به کوي هغه غنم به بیا څومره مرغان خوري څومره به انسانان خوري څومره به حیوانات خوري په دغه مجموعه باندې علم دي چا شته لاس باندې خو یې وکړل په دغه علم راغی چې لاس باندې توخې به واچوه هغه وروسته شیان چې پنځه را روان دي هلته هم دغه ده په ما فی الارحام علم خدای لري بعضې اوس موجوده وخت کې اعتراض کوي چې نن سبا هغه د پټیس باندې معلومیږي اولاد شته که نشته نن سبا په تلویزیوني معاینه باندې الټراساونډ باندې معلومیږي نر ده که جنکۍ ده دا معلومیږي هغه د علم راغی وایي دا خو علم غیب نه شو واسطه د اسبابو شو الله پورې بېلې واسطه د اسبابو علم مختص دی یو دوم ده الله په دغه علم لري د مور په رحم کې دی نه لیدلی څومره وخت به بیا ژوندی وي رزق به یې څرنګه وي عمر څومره اجل څومره عمل څرنګه نیکبخته به وي که بدبخته به وي په ټوله یې الله علم لري اندامونه به روغ وي که معیوب وي په ټوله یې الله علم لري اخلاق به نیک وي که بد وي په ټول به علم لري په دغه تلویزیونو معاینو دا شیانه دا معلومیږي باران ده علم په الله پورې خاص ده ظاهره هواشناسي والا سبا ته به باران کېږي په پلان کې ځای باندې بیانې کې نه بیانې مخکې نه خو یو خدا د په واسطه شو پنشنګري باندې شو دوم دا ده چې هغه به صرف دومره معلوم کړي چې باران راځي دا چې څومره څاڅکي به راځي بیا به د څومره مخلوق دپاره د ګټې ذریعه ګرځي د څومره مخلوق دپاره به د تاوان او د هلاکت ذریعه ګرځي څومره به په مقام کې بقا پاتې کېږي په څومره خطه باندې به اورېږي په ډېر به تیز به وي که نرم به وي په دغه بل چا علم شته نو دا ظاهري اسباب علم دا بیرته یو خدا شو چې علم غیب نه شو اسباب خلی شو بل دا ده چې دا خو داسې علم شو چې په یو شي خبر شو الله یې په ټولو جهاتو علم په لري دغسې خو وایي په کشف هم معلومېږي صدیق اکبر چې د دنیا نه تلو ښځه یې حامله وه مخکې نه د وصیت وکړو زه چې مړ شم د دغه ښځې د ما خېټه کې جنکۍ ده چې پیدا شو هغه ته به د جنکۍ برخه اوسه نه ګدی هغه څه وشو دغه پنجاب کې یو پیر کشکولبري واقعا نقل کړی دی بخاري شریف ته چې څوک به د اولاد پیدایښت په وخت کې دم ته ورغی چې دا نه چې دا ښځې زنانو تکلیف وي نو ملا ته یو پیر ته ورشي چې دم راته وکړه چې خدای په اسانه باندې اولاد پیدا کړي دا خو شته دا دمونه ډېر مصیر دمونه دي چې ده ته به ورغله دا دم به چې ورکو ورسره به دام ویلی یا هلک ده یا جنکۍ ده که هلک و د هلک خبر به ورکو که جنکۍ ده د جنکۍ خبر به ورکو دلته علم غیب نه ویلې کېږي دا خو یو جزي شي باندې خدای پاک یو چاته علم احمد ضیا خلیفه مبارک چې دنیا نه تلو مخه یې ښځه حامله وه د په یو وخت کې ویلي و دا به هلک پیدا کېږي خدای پاک یې د دې مرګ نه څو وخت بعد هلک پیدا کړو اوس نو داسې شیانو باندې دا خو یو هغه د ډاکټرانو په وسایلو کې د اولیاو بې وسایلو شوه خو بیا هم عالم د غیب نه ورته ویلی کېږي ولې دا خو جزیاتو علم ده علم هغه ده چې په غیب په کلیاتو وي چې په ټوله دنیا او په دنیا کې چې څه پېښېږي په ټولو وختو کې علم وي په ټولو وختو کې په ټوله دنیا په هر شي باندې علم دا مختص په الله تعالی پورې ده دا چې علم بیا بل چاته نشته وهو الذي يتوفاكم بالليل الله هغه لوی ذات ده چې وفاتوي تاسې په شپه کې دا خوب د مرګ ورور ده د مرګ یوه نمونه ده نمونه عین مرګ خو نه ده په حواسو کار پرېږدي نه په سترګو اوس شی وینې نه په غوږو شی اورې نه په پزو په بویو په هېڅ شي نه پوهېږي سړی پروت بېرته یې بیا روغ ته پرېږدي ژوندی نو د دوم ژوندون دپاره یو نمونه ذکر کړي الله تاسې وفات کوي په شپه کې ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه تقدیم و تاخیر دی وایي الله وفات کوي تاسې په شپه کې ثم يبعثكم فی النهار بیا مو راپورته کړي په ورځ کې ويعلم ما جرحتم بالنهار او الله علم لري په هغه څه چې تاسې کسب کوي په دنیا کې په ورځ کې عام عادت دا ده چې د شپې خلک خوبونه کې د ورځې کسبونه کارونه کوي لیقضي اجل مسمى د دې دپاره د شپې روح در رابوځي ساري بېرته در پرېږدي چې هغه نیټه پوره شي چې شپېته کاله عمر درته لیکلی یا څلوېښت کاله لیقضي اجل مسمى
ثم الیه مرجعکم بیا بیرته الله ته رجوع دي تاسو ده ثم ينبئکم بما کنتم تعملون بیا به تاسو خبر کی په هغه څه چې تاسو عمل کوئ وهو القاهر خدای پاک غالب ده فوق عباده بسیر په بندگانو باندې ويرسل علیکم حفظه را لګي خدای پاک په تاسو باندې ساتون کې ملائکه د تاسو اعمال کې کرام الکاتبین دي چې څو بیا یې څه کوي هغه ټول درته لیکي حتی اذا جاء احدكم الموت طریقه وخت پورې چې راشي و د تاسو تمر توفته رسولنا نو مړي کې د موږ رسولان چې ملائکه دي وهم لا یفریتون هغه تقصیر نه کوي د خدای پاک د حکم په تعمیل کې د روح اخلي اوس ته خبره ده اول دا چې کله د انسان عمر پر اشرو روح اخلي دلته د وفات نسبت رسول ته وشو ملائکه توفته رسولنا یموږ رسولان مراد سره ملائکه دي او څنګه چې چا ذکر شو د جمع ډیر رسولان چې د روحه یو بل ځای کې راځي چې خدای پاک مقرر کړی و د پدې باندې ملک الموت وکله به هغه عزرائیل علیه السلام ده روح هغه بل ځای کې راځي الله توفى الانفس خدای پاک انسانانو روح اخلي هغه قبض کوي اول په دغه خبره کې ظاهر تعارض چې روح الله اخلي که یو عزرائیل علیه السلام اخلي کډيره ملائکه نو دې تعارض نشته درې خبرې سي اصلي حق اخستون کې الله ده ظاهر دې کې وسپارل عزرائیل علیه السلام ته ده عزرائیل علیه السلام بیا اعوان او مرګري لري نو دا جمع دي مرګرو په لحاظ ده ورته یو روایت کې د راغلي چې د انسان روح چې اخستای کیږي عین د روح د اخستلو په وخت کې څلور ملائکه د اسرائیل علیه السلام سره مرګري یو ملائکه روح د خیب کې نه راکش کی بل ملائکه روح د چاپ کې نه راکش کی بل ملائکه روح د خلاص نه راکش کی بل ملائکه روح د چاپ لاس نه راکش کی دا څلور اعوان دي چې دا روح راټول کی اسرائیل علیه السلام روح واخلي یو قول دا هم تعدد موجود شو څلور ملائکه د اسرائیل علیه السلام سره مرګري یو قول دا ده هر انسان چې مري کنه کامل انسانو د دې روح د اخستل په وخت کې چې دای په صاحب د فراش ته پروت ده اول د نور ملائکه را شروع شي څومره ملائکه چې دغه سړیسترګه نظر کوي ورته کیږي خو ډېر نوراني ملائکه وي د جنت کپڑے ورسره وي د جنت خوشبويګانې ورسره وي دا کینی چې د دستور کې څومره لګيږي پس دی هغه ملک الموت راشي چې اسرائیل علیه السلام ته دا اسرائیل علیه السلام چې د نیکامر انسان دا دغه خطاب شروع کی اے پاک نفس چې په پاک بدن کې وي د خدای دوستا راوز الله ته چې خدای پاک جنت الفردوس درکې انعامات درکې دا روح د ډېر خوشالۍ نه په داسې توګه روان شي د بدن نه لکه د شي نه چې اوبه څڅي کې هیڅ تکلیف نه محسوس کوي کله چې ملک الموت دا روح راواخلي دا نورې ملائکې یو منټ هم نور ذات ته تنور پرېږدي دستي تر واخلي د جنت په جامو کې دا روح پټ کی د جنت په خوشبوئی کې او روانه کې طرف عین ده نو ډېرې ملائکې تاسو د چې دا روح وړي اخلي اسرائیل علیه السلام د تیاری ورته ناشي او کبدمل انسانو علامه دی وساتي د دې ځلکدن په وخت کې په ډیر هیبتناک شکل ملائکه راشي چران ته څوک نشي کتای دغه جامع ورسره یې بدبوئی تر پورته کیږي چې کله ملک الموت راشي هغه نفس وي اے خبيث نفس چې په خبيث بدن کې وي راوځه چې خدای دې درته په غضب ده دا روح په بدن کې تیت شي نه راوځي په داسې زوري راوباسي چې په بدن کې لکه درګونه چې ټول پرې شي چې څنګه راوځي هغه ملائکه دې ته نور پرېږدي دې ستې تر واخلي پاجیګه جامه کې تاو کې بدبوئی پورته کیږي نو دا رسول ته په دغه لحاظ باندې نسبت ده بل خبردار ده چې دغه ملائکه کې اصلي روح اخستون کې خو عزرائیل علیه السلام شو د نور په اعوان شو اوس نو سوال واردی کې اشتباه ده په ټول دنیا کې په یو ساعت په څومره خلک مري دا یو ملائکه ټول انسانانو ته څنګه رسي په یو ځای کې بمبار ده په یو بام باندې سم نه پرمړ شي
په بل ځای کې وبا مرض لګېدلی ده، په زرګونو انسانان هلته مري. په بل ځای کې سیلاب راغی، خلک یې لاندې کړه، اوبو کې مري. بل ځای کې زلزله ده، خلک د زلزلې نه لاندې کېږي. څوک په تبه او په ملاریا مري، څوک په زیړي مري، څوک په څومره مري. په یوه ساعت کې څومره ارواح خسته کېږي. دا یو ملایکه څرنګه ټولو ته رسېږي، دا یوه ملایکه څرنګه ټولو ته رسېږي. نو حدیث مبارک کې راځي، نبی علیہ السلام نه چا پوښتنه وکړه، تو ورته ویلې چې دا ټوله دنیا الله تعالی عزرائیل علیه السلام ته دومره ګرځولې لکه دغه اوس د ګیلاس خوله نه ده، یو تال لوښی پلیټ، تا مخ ته چې دلته پلیټ کېښودی شي، دا پلیټ کې چې څومره شیان دي ټول په یو وخت وینې که نه، او په دا راټولولو کې تا باندې وخت لګېږي. دا ټوله دنیا عزرائیل علیه السلام ته داسې حیثیت لري لکه یو پلیټ چې دا ټول اروحان په هغه کې پراته وي. الله دومره قدرت ورکړی. نو په یوه آن کې په یوه ملت کې امریکا ته هم رسېدی شي، چین ته هم رسېدی شي، هندوستان ته هم رسېدی شي، کاناډا ته هم رسېدی شي، فلانکي ځای ته هم رسېدی شي، ټولې دنیا ته رسېدی شي. ولې؟ خو لکه دا یو پلیټ داسې ده. د انسانانو په ارواح کې خدای پاک دغسې قدرت ورکړی. لکه د اسرائیل علیه السلام نه خپله یعقوب علیه السلام هم پوښتنه کړې، ابراهیم علیه السلام هم پوښتنه کړې، ده دغه جواب ورکړی. خو ورسره یې دا ورته ویلي دي که د یوه میاشت شي روح اخیستلو حکم ماته خدای وکړي، هغه بیا نشم اخیستی. د انسانانو روح الله ماته سپارلی، په ده دومره قادر یم چې په ټوله دنیا چې په یوه ساعت 1000 نفر مري که 100 مري که کروڑ مري، په یوه ساعت یې روح اخیستی شم. په چایما ډیپټي نه تم کې د میاشتې روح هم نشم اخیستی. که مې یاد وي اول بسم الله کې ما درته ویلي چې د جهنم 19 قسمه عذابونه دي، هغه ملایکه په خپل عذاب کې قادر ده، په بل کې نه. جبرائیل علیه السلام د عرش عظیم نه پیغمبر د وخت ته په ورځ کې که 80 وارې راځي که 1000 وارې راځي ورته اسانه ده، خو د بارانو کار بیا دی نشي کړی، د ارواحو کار بیا دی نشي کړی. اسرائیل علیه السلام ته د ټولې دنیا د ارواحو د قبض کولو کار اسانه ده، خو د بارانو کار بیا دی نشي کړی. هر چا ته چې خدای کوم منصب کې ورکړی هغه کې طاقت وایي ورکړی ده. نو اسرائیل علیه السلام ټولې دنیا ته په یوه منټ کې حاضرېدی شي. خواص د انسانانو تر خواص ملایکو بهتر دي که نه؟ طاقت د انسان تر طاقت ملایکو به بیا زیاتېږي که نه؟ چې جبرائیل علیه السلام د عرش نه فرش ته را رسېدی شي، انسان بیا نشي رسېدی عرش ته. تفسیر وکړي چې په یوه سکند کې ملائکه ټولو دنیا ته حاضرېدی شي، نبي نشي حاضرېدی، ولی نشي حاضرېدی. او د عام انسانانو طاقت نشته، د خبرې زغم نشي کړی، برداشت نشي کړی. کومې خو دا وایي چې خواص انسانانو تر خواص ملایکو بهتر ده، نو یو انسان دی په یوه منټ کې په ټوله دنیا کې ښکاره شي، په زورو ځایو کې دې ښکاره شي. خدای پاک دا طاقت ورکړی. وجود موهوبي د الله د طرف نه ده، وجود موهوبي د الله تعالی د طرف نه ده. بیا وایي تو استبعاد کوي په دې خبره کې. قل هو القادر ثم ردوا الى الله. دا ملائکه روح کې هیڅ تقصیر نه کوي چې خدای په کوټه چې روح واخلي چې پیغمبر ته اخلي. ثم ردوا الى الله، بیا به بیرته وروستل شي دا ټول انسانان طرف دی اولاد د مولاهم چې مولا دی د الحق په حق سره. الا له الحكم، خبردار دغه الله له فیصلې دی حکم ده، وهو اسرع الحاسبین، او د ډیر ډیر حساب کوونکی ده. قلت ورته یا دغه انسانانو ته ای رسول الله، من ينجيكم من ظلمات البر والبحر، څوک خلاصوي تاسې د تیارو د وچې او د تیارو د دریاب نه، یعنې د مشکلاتو د وچې او د مشکلاتو د دریاب نه. تدعونه چې تاسې بولئ دغه خدای پاک تضرعا په عاجزي و خفیة په پټه سره، او ارض دا وعدې کوئ لئن انجانا من هذه، که خدای پاک موږ ته نجات راکړو د دغه دریاب د دغه تکلیفونه، لنکونن من الشاکرین، موږ به شو له جملې د شاکرانو نه. څوک مخلاصي؟ قلت ورته الله ينجيكم، خدای پاک مخلاصي منها د دغه تکلیفونه، د ظلماتو د بارو د بحر نه، ومن كل كرب د ارغم نه الله خلاصي. خو ای بدبختانو ثم انتم تشركون، تاسو بیرته بیا د خدای سره بل څه شریکوي. قل هو القادر،
تو يا خدای په قادر دی علی ان یبعث علیکم عذابا چې تاسو باندې مقرر کې عذاب من فوقکم د بسیره د طرفنا او من تحت ارجلکم لا یا لاندې د پښو د طرفنا دفاعا عذاب در باندې راولي لکه د لوط علی السلام په قوم کې راولي د نوح علی السلام په قوم د اسمان اوبر اخلاص کړي دفاعا عذاب در باندې راولي د شعیب علی السلام قوم غالبا چې دفاعا یوم الظلات چې اوريز عذاب کور فراغی وېس یا من تحت ارجلکم لاندې د پوجا طرف نو عذاب در باندې راوي لکه د نوح علی السلام د قوم دوم دا عذاب مو چې انده کې نه مو براو پټې دي یا لکه قارون او خلک چې په دریاب کې دینه په مذکر کې هغه کړ یا لکه قارون چې وښ په مذکر باندې نه اسخاصه فکر یا دا عذاب د پاسه نه قحطی در باران در باندې ودري عذاب دلاندې د طرف نه مذکر درته و چکلا کې شای نه راشد کی او یلبسکم شیعا یا تاسو مختلف کې ډاله ګوندو باندې مو ویشي ويذيق بعضكم ضروته کې بعد د تاسو ته بعض تکلیف دی بعض خپل منځو کې جنگونه رسول الله چې دا آیات ویل چې ایبعث علیکم عذابا من فوقکم نو دوی له خدای پاک ته په ذات پناه غواړم یا د تحت ارجلنا الله د تا په ذات پناه غواړم چې ما په امت ته عذاب را نه ولي او دا چې تاسو په مختلف شي د باج په باج باندې عذاب راځي نبی رسول الله هاذا احوال او په یو روایت کې د سره چې ما الله ته درې سوالونه وکړ دوی قبول کړو یو نه قبول ما دا سوال قبول کړ سوال وکړ الله ته چې خدای پاک دې ما په امت ته قحطی مرا ولي چې د قحطی نه ټول مړ شي الله را سره قبول کړ الله ته مې دا سوال وکړ چې خدای پاک دښمن ما دومره په غالب کوي چې ټول مسلمان د دنیا د سر نه کافرانه ختم کړي الله قبول کړ دا سوال مو که الله چې په خپل منځ کې مبه اتفاق کوي الله تعالی قبول دا د 15 سنې نه وای ورته شروع شو چې د حضرت عثمان صاحب شهادت شروع شو بس دغه اختلافات مسلمانانو په منځ کې کله په یو نامه جنگيږي کله په بل نامه تر قیامت به جاری وي انظر كيف نصرف الآيات ورسرنگم بیانو آیاتنا لعلهم يفقهون شاید چې دی پوش وكذب به قومك دروغ بالا دا قرآن یا دغه عذاب قوم دیتا چې دا قریش دي وهو الحق حاضر چې دا قرآن یا دغه عذاب حق ده قل لست عليكم بوكيل تو په ځنه په تاسو باندې ساتون کې دیتا لكل نبأ مستقر هر خبر ته یو وخت مقرره شتا وسوف يعلمون تعلمون زر چې تاسو په پوه شئ دغه په عذاب کې مشکې خدای به عذاب راولي خو خپل وخت لري لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون دی غاف در دم ده دا غاف د درد لپاره دم چې غاښونه خوږيږي دا آیت مبارکه په ول وستل شي په تفکیک خو دې شي دمه کې یا ورته ولي کړ شي په غاښو کې ونی چې خدای پاک هغه دردونه ختمي وإذا رأيت الذين يخوضون بآياتنا کله چې تو ویني هغه کسان چې جګړې کوي چې ما په آیاتو کې فاعرض عن مختر وګرځوا حتى يخوضوا في حديث غير تر دې پورې چې دوی په نور خبرو کې لګیا کیږي و اما ينسينك شيطان کایتان دا خبره شیطان ویره کړي وا ولا تقعد بیا ما کینه بعد ذکر پس د یاداشت مع القوم الظالمين د قوم ظالمانو سره وکاس کو ګناه مکه خو کایتا پام نو غیبت شروع ده یا ناروا مجلسونه شروع دي تا ور پام شو نو نور بیا چګیګا بیا نور مکنه وما على الذين يتقون نشته په کسانو باندې چې پرهیزګاری کوي من حسابهم د حساب د دغه جګړه کوون کې نه چې د خدای په آیاتو کې جګړې کې من شيء انت شيء ولكن ذکر لكن صرف نصيحت په دوی باندې لعلهم يتقون شاید چې هغه ځان وساتي وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا پریک دا کسان چې نیولې د دین خپل لوبه او ساتيرای وغرتهم الحیات الدنیا او دوکه کړي د دې ژوند د دنیا وذکر به او ته نصيحت ورکوا په دغه قران عجب شان باندې خلقو ته د څه لپاره ان تبصر نفس بما کسبت چې ونه سپارل شي هلاکت ته هیڅ نفس په سبب دغه ګناه او چې د کسب کړی ده ليس لها من دون الله چې نه بولی دیغه نفس لپاره غیر دی الله نه ولی صدوت ولا شفیع شفاعت کوونکی وان تعدل كل عدل او کدی په دې پرې کې ټول دنیا او لا يؤخذ منها نبتراخ تکیږي اولئک الذين ابتلوا بما كسبوا دا خلق دي چې سپارل شوی دي هلاکت ته په سبب دی هغه ګناه او چې دی کړه لهم شراب من حمیم اې دې لپاره چې کافي دی هغه ګرم او بونه د جهنم وعذاب الیم عذاب درناک وي بما كانوا يكفرون په سبب دی هغه چې دی کافران کېده ثمر وګه یو ورته پاتې ده
قل ان ندعو من دون الله ما لا ينفعنا تو یا دې ته آیا موږ عبادت کوو دیغه چا چې غیر د خدای پاک نه ما دیغه چې لا ينفعنا چې موږ ته ګټه را رسي ولا يضرنا نظر لا رسوي یا نه ګټه را کوي چې نه ضرر را نه د پکوي شي نو دې ته چې عبادت چشته کوو ونرد على اعقابنا بعد إذ هدانا الله او تو چې آیا موږ بیرته ګرځو په خپل پوند کو پر طرف ته پس دینه چې الله مت هدایت کړی دا کله چې استهوته الشیاطین فی الارض لك هغه سړی یو کله د شیطانانو غولی بیابان ورته وی دا شیطانان پورته خېږي د اسمانو په طرف پاتې بیا الته ستوري باندې لګيږي د ستوري په شغلاب سره راځي کله مړ شي کله لیوانای شي دا لیوانای بیا دا کار کوي چې خلک خطا کوي په دغه کې روان یې وکای یا دا نو راکښه لری په د غاړه شرنګونه دی حیوان غاګ واوري لکه وخان چې رواني یا میږي وزیر رواني شرنګ شرنګي وابوري یاره په دغه طرف باندې ګمان کوم چیرې مالدار دي ور بشم یار کښتنه به تر وکړه za ورک شي بیا به په بل طرف واوري کله لری دی انسان په شکل سړی وویني تو ورځه بیا بني بیا به په بل طرف ویني دا خلک خطا کوي په دغه څه کې سرګردانه کوي دا کافران بدبختان دغه بوتانو عبادت کوونکې دا چې دي لکه هغه شیطان چې په دې باندې مسلط شوی وي کله چې استهوته الشیاطین فی الارض لکه پشان دي هغه خلکو چې به ولي پیریانو د ځکه نه چولې بیا بارته حیران متردد چې اوس په کوم خلاص شم عرفات لیا تر ورکشي له اصحاب او د مرګري وي يدعونه چې بول دی الى الهدى طرف د هدایت اعتنا چراشه د په طرف خدای د خپل مرګري غږ نه اوري هغه پیریف سره رواني هغه کله په یو طرف یې کله په بل طرف یې لیا تر ورکشي قلت ورته ان هدى الله هو الهدى بشک هدایت خدای پاک چې دا هدایت ده او امرنا مامور شوی لنسلم لرب العالمین چې غاړه بګد رب مخلوقات ته او په دې ماموري وانا اقيم الصلاه چې سم ادا کوي المن واتقوا خو دې خدای پاک نو ویریږي او هو الذي الیه تحشرون خدای پاک غزا ته چې غزا ته بتا چې ټول ور جمع کیږي په قیامت کې وهو الذي خدای پاک غزا ته خلق السماوات والارض چې پیدا کړی دي اسمانونو ځکه بل حق په حق سره و يوم يقول او یاد کا وخت چې دی وي كن شف يكون اشی به موجوديږي قوله الحق خبر دې د حق ده وله الملك او دل را پاچای ده یوم ينفخ في الصور هغه ورځ چې دی په پښپېلې کې عالم الغیب عالم د پټ شیانو او شهادت په کار باندې او هو الحکیم الخبیر ده حکیم او خبیر ذات ده و اسقال ابراهیم بس